دا د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ اړوند د دنې سیمه ده. په ارګون ولسوالۍ کې دیني علماو، قومي مشرانو، ځوانانو په جنګ کې په ښکیلو اړخونو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې بې شرایطو دې د سولې خبرو ته زړه ښه کړي، په یو میز او ټغر د کینې او په هیواد کې د نورو ناخوالو بدبختیو او انسان وژنې ته د پای ټکی کیږدي. د دغه حرکت یو تن برخوال قاري شاه محمد وویل یاد پروګرام ته یې له دې امله مخه کړي چې نور په هیواد کې له نږدې 40 کلنو جګړو په تنګ شوي او په یو بل نوم د هیوادوالو وینه بهیدنه ورته د زغم وړ نه ده. شاه محمود زیاته کړه چې تر اوسه یې په بیلابیلو جماعتونو کې له خلکو په ځانګړي ډول دیني علماو سره ناستې کړي او هغوی ژمنه کړې چې په ټوله سیمه کې به ورسره ګرځي او له دیني اړخه به ولس ته د سولې په باره کې معلومات ورکوي. دا ټول همدغې ته تګي دي چې په دې وطن کې سوله راشي، د دغې بدبختۍ نه سره ووځو او موږ ټول هم د دغې خوځښت چې دا کوم خوځښت شوی دی د سولې په باره کې ټول انشاءالله د ارګون ولسوالۍ چې څومره مشت قومونه دي ټول یې همدغه همکاره دي او ټول همدغه غوښتونکي دي چې باید چې په دې ملک کې اتې سوله راشي، د دغې بدبختۍ د دغې ناخوال نه سره ووځو. د دې ترڅنګ دیني عالمانو هم د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې سوله د الله جل جلاله خوښه ده او د دې هیواد هر وګړی باید د یو باعزته سولې د راتلو په موخه هڅې وکړي. دیني عالمانو په تیر اختر کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د 3 ورځني اوربند یادونه هم وکړه او زیاته یې کړه چې پر مهال یې افغانان له ډېرې خوښۍ په جامو کې نه ځایېدل او د زیاتې خوشحالۍ احساس یې کاوه. موږ تاسې چې صلح غواړو، د اسلام د چوکاټ لاندې غواړو، باید په دغه کې عالم، په دغه کې قومي مشر، په دغه کې مدني فعال، په دغه کې ځوانان ټول ونډه واخلي او د دغه نه باید چې یو څوک هم څنګ ونه کړو. تاسې به خیال کړی 3 شپې اوربند وسو په کم اختر کې 3 شپې اوربند وسو. قسم خدای دې چې په هغه 3 شپې اوربند کې چې په کومه علاقه باندې به تو تېرېدې چې د ښځو به له خوشحالي ځړل، سپین ږیرو قسم ده له خوشحالي ځړل، دغه ملي اردو تقریبا قسم ده له خوشحالي ځړل. دغو دیني عالمانو همدارنګه زیاته کړه چې دولت او طالبان باید نور په ځینو مسایلو کې له روانې بدبختۍ د خلاصون په موخه یو بل ته له سختو شرایطو ښودلو تیر شي او بښنه دې سره وکړي، خو نور دې جګړه پای ته ورسوي، ټوپک دې پر ځمکه کېږدي او یو بل ته دې د مینې غېږ خلاصه کړي. دوی ویل که سوله وشي نو دغه هیواد به ډیر ژر د پرمختګ په لور حرکت وکړي او افغانان به د نوي ژوند پیل وکړي. ولسمشر چې د افغانستان د دغه شی دا غوښتنه کوي چې نور یاتي د سولې هغه لاره چې فرض کړه که یو ځای خنډ وي، یو ځای مشکل وي، تر دغه تم تېرېږه. له طالبه چې دا غواړي چې طالبه تقریبا که کوم ځای خنډ یې که تم تر دغه یاتي تېر سه. موږ د دواړو طرفونو ته دا غوښتنه او دغه د دوی نه موږ هغه کوو چې دوی دې تېر شي، په یو مومني څیز دې سره هغه کېږي، نه په یو څه ناڅه سره تېر شي، خو چې بالاخره سوله منځته راشي. څه باندې 1 کال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. دغو مذاکراتو څو ځله افغانان د ناهیلۍ خواته ټیل وهل، خو اوس تازه داسې بریښي چې بالاخره امریکا او طالبان سره هوکړې ته نږدې شوي دي.